ملګرو که یو عادي انسان هر میاشت 3.5 لک روپۍ هم وګټي نو د ایلن ماسک په شان شتمن کېدو کې به د باندې 3 میلیونه کلونه تیر شي. د ټیسلا، سپیس ایکس، د بورینګ کمپنی، اوپن ای آی او د سټارلینک مالک اوس وخت کې 213.1 میلیارډ ډالرو شتمني لري. او دا ویل به غلط نه وي چې ایلن ماسک په یوازې ځان په نړۍ کې موجود د ځینو هیوادونو څخه شتمن دی. الجیریا، قطر، کویت او عمان سره د 115 هیوادونو د جی ډي پي د 180 میلیارډ ډالرو څخه کمه ده. یعنی 140 ټول هیوادونه د ایلن ماسک په مقابل کې غریبانان دي. د انسان فطرت دی چې هغه سره ډیر زیات دولت پیدا شي نو په خرچه کې د هغه لاس اتومات خلاص شي. په دې ویډیو کې به تاسو پوه شئ چې د نړۍ تر ټولو شتمن انسان ایلن ماسک خپلې پیسې څنګه او چیرته مصرفوي. که د موټرو خبرې وشي نو ایلن ماسک سره 200 خو نه، مګر د موټرو سره دومره شوق دی چې د نړۍ د طاقتورو موټرو کمپنۍ یې جوړه کړه چې د ټیسلا په نوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. ایلن ماسک نه صرف نوې ګاډي خوښیږي بلکې د ایلن ماسک پخواني ګاډو سره هم ډیر شوق دی. د ګاډو په ټولګه کې شامل دي په 1920 کې جوړ شوی ګاډی فورډ موډل آی ټي چې په خپل دور کې ډیر ښه ګاډی بلل کېدو. په 1960 کې راغلی ای ټایپ جیګور روډسټر د ایلن ماسک د خوښې په ګاډو کې راځي. د 1960 لوټس ایسرټ چې د جیمز بانډ فلم دی سپای هو لوډ می کې استعمال شوی وو. په فلم کې دا موټر د یوې بټنې په کېکاږلو سره په کښتۍ بدلیږي. د ایلن ماسک په ماشومتوب کې د دې ګاډي نه ډیر متاثره و. نو کله چې دا ګاډی په 2013 کې د لیلام لپاره راغی نو بغیر د انتظار یې دا موټر په $1 میلیون واخیست. مګر د ایلن ماسک مطابق هغه ته چې کله معلومه شوه چې دا ګاډی په اصل کې نه بدلیږي او ډیر خفه شو نو هغه په هغه وخت کې پریکړه وکړه چې دا به په ټیسلا کمپنۍ کې په رښتیا د بدلیدو لپاره جوړوي. په 1980 کې راغلی BMW 320i د ایلن ماسک د ګاډو د ټولګې یوه برخه ده. د دې نه علاوه 1990 کال موډل مګلرن F1 هم د ایلن ماسک د ګاډو ټولګې یوه برخه ده چې په یو خطرناک ټکر کې تباه شو. او نور BMW همان F5 ټیسلا روډسټر چې د دې موډل لومړنی موټر و. دا ګاډی ایلن ماسک د ډیر وخت لپاره استعمال کړ او په اخره کې 6 فروری 2013 کې د سپیس ایکس یو سپیس میشن کې دا ګاډی سپیس ته د تل لپاره یووړ. مخکې ځو ODQ7 ته. کله چې د ایلن ماسک کورنۍ غټېدله نو د یو غټ ګاډي ضرورت ورته. هغه وخت کې ټیسلا د 2 سیټونو والا ګاډي جوړول چې له امله ایلن ماسک ODQ7 موټر واخیست. ټیسلا موډل S او ټیسلا سایبر ټرک دا ټولې د ګاډو په ټولګه کې شامل دي. که د موټرو څخه لرې شو او د لوکسو بنګلو په اړه خبرې وکړو نو د ایلن ماسک سره ټول د 100 میلیارډ ډالرو پروپرټي صرف په کالیفورنیا کې لري. خو ایلن ماسک د نړۍ یوازینی میلیارډر دی چې د کرایه په کور کې اوسېږي. دا خبره په 2020 کال کې په یو ټویټ کې کړې وه چې دی خپلې ټولې بنګلې خرڅوي او د کرایه په کور کې اوسېږي. دا کور چې دی پکې اوسېږي 2230 میلیونه ډالرو قیمت لري. دا د ایلن ماسک هغه کور دی چې دی پکې زیات اوسېدو. د دویم بنګلې قیمت یې 15 میلیونه ډالر دی. دوه نورې بنګلې هم د دې سره نږدې دي چې د یوې قیمت 1.5 کروړه او د بل قیمت 180 کروړه دی. 2 کاله وروسته یو بله بنګله هم واخیسته چې قیمت یې 4.2 میلیونه دی. او که سان فرانسیسکو ته راشو نو هلته هم د 100 کالو پخوانۍ یوه بنګله شته چې قیمت یې 2265 میلیونه ډالر دی. د دې بنګلې شاته ډیر غټ تاریخ پروت دی. ایلن ماسک اوس د دې ټولو پروپرټي خرڅولو اراده کړې ده. یو په زړه پورې خبر دا هم ده چې د دومره شتمنۍ درلودو باوجود هم ایلن ماسک په خپله کمپنۍ کې په یو صوفه باندې ویده کېږي. هغه په یو مرکه کې ویل چې دی په ورځ کې 15 ساعته کار کوي او د کار کتلو لپاره هم په کمپنۍ کې زیات اوسېږي. د ګاډو او پروپرټي نه علاوه د پارټیانو او مستۍ لپاره خو یې بیړۍ نه دي اخیستې خو 2 شخصي جهازونه لري. د یوې کمپنۍ څخه که بلې کمپنۍ ته ورتګي او که د سپیس ایکس د راکټ توغولو ته ورځي نو د نورماله جهازونو څخه تګ نه کوي او د خپل شخصي جهازونو
له لارې د وخت د نه ضایع کولو لپاره پکې ځي. صرف وخت نه بلکې ډېرې پیسې هم پکې بچوي، ځکه په عامو جهازونو کې د رش له امله د یو دقیقې ضایع کېدو کې $190,000 یې خرابېږي. نو فکر وکړئ چې دومره رش کې به یې څومره تاوان کوي. ایلون ماسک سره د ګولف سټریم G650 شخصي جهازونه موجود دي چې 80 کسان په یو وخت پکې سفر کولی شي. د دې دواړو قیمت $130 میلیونه دی. ملګرو، دا د ایلون ماسک پر ژوند دا ویډیو څنګه وه؟ په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.